الله الرحمن الرحیم سورہ انفطار د قران پاک د سوراتونو داغه د ترتیب لحاظ سره دا دعا اتیایم ده په نزول کې دعا او یایم ده او مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورہ نازعات نا پدې کې موږ اثبات د قیامت د پاره الله رب العزت یوشپک شواهد فری صورت کی ذکر کئی اودام لکه د مخ کی صورت هغه کې ګور دولس احوال ذکر کړ ندی کې داغه مقابله کې نور ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت کله چې اسمان بوچوي د ملائکو درا کوزیدو د فارا ایبت راکوشی میدان د محشر تعظم کی میدان د محشر نگیر بواچی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ او کله چې ستوري روب دوړيږي وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ او کله چې دا سمندرونه فجرت پډېر زور سره روان بکړې شي دک بشي د لاندې نه اور بلشي نګورا یو شی ډېر میو د لاندې نه اور بلشي نو داسې په زور سره روان شي فجرت په ډېر زور سره روان کړي شي وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کله چې قبرونه به کلاو کړي شي عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ پوها بشي او نفس په هغه څه چې وړاندې لګلي دي واخرت ورستي بریخيو هر یو نفس ته پته ولګي یا ایها الانسان و انسان ما غرک بربک الکریم سشی دوکا کړه دې تعالی را په بار درفستا مهربان کی د خپل رب بارکی تسشی په دوکا کې چولې بعض علماء لیکلي وای دا یو قسم ته انسان ته تنبیه هم دا او دته جواب غنتم خوله ما غرکا سشی دوکا کړه ته بربکا پرب خپل الکریم چې مهربان دې پتا تاسو شي په دوکه کې چولې چې ته ګناهونه کې د قبر او د آخرت فکر نه کې ما غرک بربک الکریم دا خطاب دی وای منکرینو د واسطه اواز وای عام خطاب دی نو علماء لیکلي وای غره جهله نبی علیہ السلام ویدا آیات لستونوے فرمایلیو چې غره جهله انسان لر دوک کې چولې د جهالت او فضیل ابن یاد رحم الله توي چاوي چې لو اقامك الله تعالی یوم القیامت بین یدی فقال لك ما غرك بربك الكریم وی کالله پرز قیامت مخلو درئی او درته وای چې سشي دوکا کړو تعالی را بربک الکریم فبارد رفستا چې مهربان نه نتوسره ناوی كنت اقول غرنی ستورک المرخات اے الله ز په دوکا کې چولم ستا پردې چې په مونږ درا چولې وی پر دنیا کې چې څوکم سکای کړه نو الله پرده پیراوا چې چاله پته نه لګي سور گناهونه کړی ذکر کریم وی په معنا د ستارم نه کریم دا په معنا د سره د ستار نه علی رضی الله عنه امام قرطبی وی یو ځل یو غلام تشغیواله ناغاډوي او جواب نو ورکول ناغوي چې تبنی فنظر فاذا هو بالباب چې وکتل غلام دروازې سره ولاړ او بار بار چغیواله نه راتلو نو سوی داولی جواب نه راکې نا غلام ورته وی لثقتی بهلمک وامنی من عقوبتک اے زما مالک علی رضی اللہ عنہ توئی ما وازونا اوریدل خو جواب میں ذکر نظر کولو زما استا په حلم او صبر بروسو چې تیر صبر ناک او زستار سزا نه پامنم وای دا جواب هغه باندې ډیر خو لګی دی زر الله لپاره آزاد ندی چې موي ما غرک بربک الکریم کریم یو جواب غونتی ته اشاره
نو ایزبوام فزید ابن عیاض رحم اللہ وی غرنی ستورک المرخات اللہ دوکا کے چولے و مال رستاغ پردو چپا منگ درا چولے وی دیو جنا ویو عالم ویلیو یا کاتم الزنب اما تستحی واللہ فی الخلوت ثانی کا غرک من ربک امحالہ وسترہ طول مساوی کا وی اے پٹا ان کی ادو گناہ چھ خلقو نے پٹے نو تالا حیا ندرزی تا تو چھ خالی پا یو زیو پا کمراو پا یو میدان کی نو دویم در سر اللہ دے غرک من ربک امحالہ تا دوکا کی چولے دخپل رب دا طرفنا محلت در کولو در رب وسترہ طول مساوی کا او دی دوکا کے چولے چستا سور گناہو ندی خوالا پی پردرا چولے دا ننونی مثل احمد اللہ علیہ وی گورا آیات گو لیر دا فکرم نے وی بوی کم من مغرور تحت السطر وهو لا یشعر سمر خلق دی چه دا پردے دا لان دی پا دوکا کی پرات دی او پتورتن لگی دا خو ستار ذات تے پردے را چولی اے انسانا ما غرک بربک الکریم سشیدے چتی دوکا کی اچولے پبارد رفل کی چی مہربان دے اللذی حق کریم رب خلقکا چتی پیدا کرے فسواکا نو برابر کرے تا فعدلکا نورس کرے اور رب کریم دے گورا سڑے سخو بکئی ایمان براڑی نیک اعمال بکئی دانا چی کریم دے نتی ایمان دین و قرآن و حیاء دے تشاکا فی ای صورت ما شاء رکبک پکم یو صورت کی دا اللہ چی خوخش و رکبک نتی تیار کی کلا دارنگ ندا بل تکذبون بالدین بلکہ دا دروغ نسبت کوئی تاسو رزید قیامت تا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او بیشک پتاسو زمون دا طرف نے حفاظت کو ان کی ملائک دی کرامن عزت مندی زمون پنیز دا ملائک کاتبین او لکن کی دی استاسو عملون لرام یعلمون ما تفعلون دی پوہی گی پاوچ تاسوی کوئی حضرت علماء دا مسئلہ ذکر کرے چگورا انسان ظاہرن سکی نو ملائک پاغی پوی یغلی کی او د زړه خبرې چې د غیب سره تعلق لري ناغه ملائک لیکیم نه او نداغي په لیکلو او داغه په علم قادر دي یعلمون ما تفعلون پوهیږي پاوسو چې تاسو کوي او دغه امر روایتونه علماء ذکر کړي لکه فتح الملهم شرع عقیدۃ الطحاوی او دې کې دا یو روایت ذکر کړي وای ملائکه ته د زړه د خبرې پته نه لګي پرز د قیامت با رب العالمین ورته وای دا لری کوي او دی باندې ثواب ور کوي او دی باندې عذاب ور کوي نو دای وای چې الله را هم ته نیکی ښکاری وای بتا سو لس پته را هم خو زماره پار نوریا کاریو دارنګ د ابل نیک عمل له تاسو خو مزلی کله او تاسو جهاد لیکله خو مقصد دی کې اخلاص نو او دای د پاره وې علامات دي لکه فتح الملهم کی شبیر احمد عثماني رحم الله او دل تنور مفسرین ذکر کړي وې دې ملائکه العلامات وی پته خو لګي خو صرف علاموي وې کله چې د انسان پزړه کې ایمان د دین د دې سوچونه کوي وې د دې خلینو یو خپل وګمر او چتیږي ملائکه ته داوم رپته لګي چې د ایمان د دین او آخرت خبره او سوچونه کوي او کله کدا سی چې د سګندا کینا حسد شرک او کفر داغی عقائد په دې ځل کې پټي او داغی بندوبستونه کوي نو بیا د خلینو یو بدګوئی روچتی یعلمون ما تفعلون پوهیږي پاغه چې تاسو کوي ان الابرار لفی نعیم بیشک نیکان خامخا په نعمتونو کې وي وان الفجار لفی جهنم او بیشکنا فرمان خامخا په جهنم کې وي یسلونها یوم الدین پردن نکی بدیغی تفرز د قیامت وما هم عنها بغائبین
او نبی دید دین غائبی دن کی پٹی دن کی وما ادراک ما یوم الدین سشپو کو تعالی را صدا رزد قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشپو کو تعالی را چه صدا رزد قیامت یوم پکم رز لا تملک نفس چه مالک ونشی یو نفس لنفس دبل نفس پارشن دسسیز والامر یومئذ للہ او فی صلب پدرز خاص اللہ تسپار لشوی